په دې گیمز کې چې څنګه چیټ کوډز خلک استعمالوي کنه د فاست ټریک او زر مطلب دا چې په یو دې طریقه باندې گیم کول چې هغه لکه په اساني نو په پروګرامینګ کې په سافټویر انجینیرینګ کې داسې څه فاست ټریک ټپس دي یا چیټ کوډز دي چې هغه موږ مرګرو ته ووایو. چیټ کوډ چې دی نو په دې کې دا دي که نه چې ته به داسې کار وکړې چې هغه چې څه درځي دا به ير کړې نه پروګرامینګ پیژنم نه ته خبر یم نه ته اتر یم او د بجلی د تار نه به شروع کړې چې دی ما څنګه ورکو در اترک وکړو دا څر د کمپیوټر پورې څنګه راځي ټیک شو په دې باندې به ځان پوهېږي دې باندې به ورځې لګي په دې باندې به ځان پوهېږي بیا به د هغې نه پس ته چې کله بجلي راننوته پاور سپلای نه لاړه او هغه بیا مخکې خوره شوه ته به پروسیسر ته وګورې ریم ته به وګورې ټیک شو چې دا څه دي دا پروسیسر څه کوي دا ریم څه کوي دا سکرین ته څنګه راغی په دې باندې به ځان پوهېږي ټیک شو دلته بیا تا سره میموري راغله ته چې میموري ته ګورې ته وایي دا خو یو 010101 دی نو په دې کې به دا ډیټا څنګه اکدم دلته ډیټا سټرکچر زده کړو ټیک شو او په ډېر ښکلې طریقه ځکه چې مسله راغله ته ولا حل ګورې چې ډیټا سټرکچر او ډیټا سټرکچر د دې نه یو برایم غونډه کې جوړ شو ډیټا سټرکچر مې زده کړو دا فرید دی بورینګ شي ښکاري خو ته اوس د بجلی د تار نه راغلی تا ته مسله ده وایي دا زیروګان دي زه سره څه وکړم ته یاره دې کې ډیټا سټرکچر کومه که نه نو ته اوس هلته زده کوې دا خو ټیک دی هغه زیروګانو کې فټ کېږي ټیک شو دلته ته په ډیټا سټرکچر باندې پوه شوې بیا اوس خبره ده دلته میموري پرته ده دلته پروسیسر پروت دی هغه ښه منډه وایي خو زه به دې باندې کار کوم او دا غټ پروسیسر هم فیل کېږي اوس دې سره څه وکړو دې لپاره داسې هوښیاره طریقه جوړول غواړي او سمارټ غونډه کې چې زه دې سیز د زور نه پیدا واخلم تا ته اوس بله مسله راغله ته بیا رالې الګوریتمز ته ټیک شو اوس الګوریتمز تا ته پته ولګېده چې یاره ما ته یو مسله داسې نه چې زه یو سیز دی زده کوم او ما په یونیورسټۍ کې ولیدو ما په پلانکي ځای کې ولیدو په ګوګل په انټرویو کې راځي نو زه نه تا ته مسله راغله تا یو سوچ کوو پای کې تا ته مسله راغله تا خو ډیټا خو د سټرکچر کړه اوس مسله دا ده چې د پروسیسر نه پیدا څنګه واخلم دلته ما سره ریم هم لګېدلی د دې نه زه پیدا څنګه واخلم ته به الګوریتمز کې کار شروع کړې چې تر دې دواړو دومره افیشینټ یوز وکړې چې دا دواړه ښه د دې نه ته پوره فایده واخلې او ستا ریسورسز هم ضایع نه شي نو ته چې به دې روټ باندې روان شو نو تا ته خو د پروګرامینګ چې کوم دوه مین څیزونه دي که نه ډیټا سټرکچر او الګوریتمز هغه خو تا چې کوم ډېر زیات لکه په ګوګل کې چې هم ته انټرویو کې ستا نه به دا دوه څیزونه تپوس کوي تا په دې باندې ځان پوهې کړو په دې باندې چې کله څه ځان پوهې کړو ته وروسته بیا پروګرامینګ خو به چاله ورځي که نه موږ ځکه خو چیټ کوډ یادو ته چې کښېنو ستا به خیال وي ته چې یو ویریبل لګې دغه میموري ته وختو او دا به سټیک کې سره روان دي ته چې فنکشن کالز کې ته وایي دا څنګه روان دي دا تھریډ څنګه جوړ شو په دې هر څه باندې به پوه شي نو دا چیټ کوډ دی گیمونه چیټ کوډ نه دی چې بس تا ورکو جی ټي اے د جاز پکې په ګاډي نه جاز جوړ شو هغه شی نه دی خواري به پکې لګي خو په دې باندې چې کله څوک روان شو که نه نو ستا د ګوګل او ستا د چې چېرته دې سوچونه کړي په امازان کې کار کوم او فیسبوک کې کار کوم ټوله لاره په دې باندې پوره شو